پاکستان وايي طالبان ورونو پر ډیورن کرښې د اغزن تار لګولو هوکړه را سره کړې ده. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پر افغانستان حاکم طالبان د پاکستان ورونه ګڼلي او ویل یې دي چې پر ډیورن کرښې د اغزن تار د لګولو په اړه هوکړه ورسره کړې ده. نوموړي په یوه خبري ناسته کې د دغه اغزن تار په اړه زیاته کړې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر څه باندې 2.5 کیلومتره سیمې دغه تار لګولې او تر 21 کیلومتره نور کار یې پاتې چې د طالبانو ورونو پر خوښه چارې روانې دي. پاکستانی وزیر دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې طالبانو د دې اغزن تار د لګولو ظاهري مخالفت کړی دی. د ډیورن کرښې د څیرمه یو شمېر سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې طالبان عملاً نه یوازې دا چې د اغزن تار د لګولو مخالفت نه دی کړی، بلکې د ځایي خلکو ته هم د دغه تار د لګولو پر وړاندې د مخالفت اجازه نه ده ورکړې. طالبانو د شیخ رشید په ګډون د افغانستان په اړه د نورو پاکستانی چارواکو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویلي چې افغانستان ته به په مختلفو برخو کې خپل متخصصین واستوي، ټول افغانستان سره د حکومتي چارو په مخته وړلو کې مرسته وکړي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.